بسم الله الرحمن الرحیم. موږ لا هم په قطر کې نن وروستۍ ورځ وه له طالبانو سره خبرې درلودلې. د طالبانو د سیاسي کمیسیون له مشرتابه خپل مولوي صاحب برادر مو هم نن مجلس کې درلوده. هغې سره په روانو ناخوالو باندې په جګړه باندې او د جګړې په پای ته رسولو باندې مهم بحثونه درلودل. تر ډېره بریده پورې ټول په دې باندې موافق وو چې باید زر تر زره د سولې خبرې پیل شي، روانه جګړه او غمیزه پای ته ورسیږي، د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي، حتی تاکید په دې موجود وو چې دا باید صفر ته راکښته شي. د بندیانو په موضوع باندې بحث اوس مولوي صاحب ترابي د بندیانو او د کمیسیون مشرتابه هغې په مجلس کې موږ سره ګډون درلود او تاکید یې دا و چې بندیانو ته باید انساني بشري او اسلامي ضرورتونه او حقوق هغه ورکړی شي. نه یوازې د افغان حکومت او امریکایانو لخوا بلکې د طالبانو لخوا هم تاکید موجود و چې طالبان هم باید د بندیانو سره د ښه سلوک مثالونه وړاندې کړي تر څو افغانان وکولی شي د باور د فضا په رامنځته کولو سره آهسته آهسته په چټکۍ سره د سولې خبرې د پیلېدو تر څنګ جګړه پای ته ورسوي. بل تاکید په دې باندې ډېر زیات تاکید کېده چې د واک انحصار، د قدرت انحصار څخه باید طالبان لاس واخلي او طالبان باید په ډېره پراخه کچه باندې افغانانو ته ډاډ ورکړي چې دوی به دا ځلې هغه ناخوالې، هغه نیمګړتیاوې چې په امارت اسلامي کې د ځینو کسانو لخوا ترسره شوې وي یا په هغه وخت کې د افغانانو سره یو منفي تاثر پیدا شوی و، هغه تاثر به بیا نه راګرځي، هغه به بیا نه تکراروي، بلکې د نویو بدلونونو سره، د نویو تحولاتو سره چې په افغانستان کې په نړۍ کې رامنځته شوي د دغو ته په کتو باندې به یو نظام، یو مناسب جوړښت رامنځته کېږي او په دې کې به د افغانانو نظریات هغه په نظر کې نیول کېږي. په دې باندې تاکید وشي چې څومره زر کېږي د امریکایانو سره د هوکړلیک د لاسلیک کېدو سره د افغانانو د خبرو په پیلولو سره اوربند ته زمینه مساعده شي، د جګړې پای او خاتمې ته زمینه مساعده شي. د مجلس ټول ګډونوال په دې باندې خوشحاله و چې دغه خبرې بین الافغاني ناستې د طالبانو او د افغانانو ترمنځ دا باید زیاتې شي تر څو وکولی شو په ښه توګه باندې په چټکۍ سره د باور فضا رامنځته شي او د امریکایانو د هوکړلیک د لاسلیک کېدو سره په عاجله توګه، په چټکۍ توګه باندې او په ډېر کم وخت کې د تاوتریخوالي کچه صفر ته راکښته شي او افغانان د یو خپلواک مستقل اسلامي نظام او هیواد لرونکي شي تر څو ټول افغانان لکه د نړۍ په شان باندې د یو سیال هیواد خاوندان شي او وکولی شي په هوساینې سره، په سوکالۍ سره ژوند وکړي. تاسې نه مننه.